محب تر اوسه سولې ته ژمنتیا په اړه پر طالبانو باور نشته. د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب وایي تر اوسه پر وسلوالو طالبانو سولې ته د ژمنتیا په اړه باور نه دی رامنځته شوی او زیاتوي چې دا ډله باید له مثبتو لارو ځان سولې ته ژمن ثابت کړي. نوموړی وایي د سولې په برخه کې پر وسلوالو طالبان د بېباورۍ له کبله افغان حکومت زندانیان نشي خوشي کولی او زیاتوي چې په دې برخه کې د باور رامنځته کولو په هدف باید وسلوال طالبان له خپلو ملاتړو او نشي توکو له قاچاق سره اړیکې پرې او بشپړ وربند ته چمتووالی وښیي. محب له پی بي اس ټلویزیون سره په دې اړه ځانګړې مرکه کې زیاته کړې موږ تر هغې چې د طالبانو له لورې سولې ته ژمنتیا ونه ګورو بندیان نه خوشي کوو. بشپړ وربند کول له ملاتړ کوونکو او د نشي توکو له سوداګرۍ سره د طالبانو اړیکو په اړه تر څو چې وضاحت ونه شي نشي باوري کېدلی. نوموړی زیاتوي چې افغان ځواکونه د امنیت د خوندیتوب په هدف هر راز وصولي اقداماتو ته چمتو دی خو زیاتوي که وسلوال طالبان له افغان حکومت سره د سولې په اړه هوکړې ته رسېدل غواړي نو اړتیا ده چې د تاوتریخوالي کچه ټیټه وساتل شي. محب دغه راز د امریکا او وسلوال طالبان ترمنځ هوکړه سولې د رسېدو په برخه کې ښه اقدام بولي او هیله څرګندوي چې دا هوکړه به پایداره سولې ته رسېدل یقیني کړي. نوموړی په دې اړه وایي دا هوکړه سولې ته د رسېدو لپاره ښه اقدام دی او تمه لرو سولې رسېدل به ممکن کړي خو دا سولې په برخه کې دا کارونه کافي نه دي. د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب له پی بي اس ټلویزیون سره په مرکه کې له وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتي پلاوي موضوع ته هم اشاره کړې او ویلي دي چې د یو داسې ټول شموله پلاوي پر جوړولو یې کار پیل کړی دی چې د سیاسي ګوندونو اپوزیسیونو مدني ټولنو ښځو او د قربانیانو استازي به هم پکې شامل وي. ډېره مننه چې ویډیو راسره تر پایه وکتل. که مو خوښ شوي لایک یې کړئ، که مو چینل نه وي سبسکرایب کړئ چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د الله پامان.